یا د هر چا پزړه کې خپل خپل یو ارمان وي او صحابي وای را سره چې می جانان وي نو پاک رسول تا صحابي وای محبوب نو او په قیامت کی بد کوم سے کی گزران وی نو اے محبوبا تا کوم سے کی ګور ما او ډیر پلو یا درجه کی بنبیان وی نو پاک رسول ورته ویل صحابي واورنو او زبهل تیم چې تل د میزان وی او چې اعمال می د امت تل لیکيږي او حسین چرتک میں پکی عیان وی نو داغینا پس می گور پکو سر کی نو او امتیان بمیو بول را روان ویا او زپخ پلاس با امت سیرا بومانو او دوی بتگی ډیر د حشر په میدان وی نو شمس سبا عجیب خوندی منظر وینو او چې ساقی مو محمد آخر زمان وی او دریم زیب دلی دو پولیس رات نو او چې بتلل پدغه پل د هر انسان وی نو کپتیر شتنا غاړ جنت دنو او ګینی لاندې بدو زخلړ ماران وی نو دغه سخ وخت کې بستا سو پیغمبرانو او پزاری باندې بدر کې د سبحان وی نو زبوایا مچر برحم وکړي نو او په امت کې بم ډېر ګناګاران وی او چې امت پولیس رات باندې تیر شي او دا برحم دا الله ډیر بی پایان وی او د محشر په ورځ چې خلق بغم جن بینو او په نفسی نفسی بټول پیغمبران وی یو زمون نبی غم خوار چې د امت دینو او امتی غږ به په زبان وی نو رب دا سعادت تا منتنصب کړو نو او داسې سوک با خوش قسمت زمون پشان وی چې امت کې دی پیدا د محمد کړو او زمون مور پلار دی پدوی باندې قربان وی نو ما حاجی شمس رامان بپا محشر کنو او د دوی لور باندې نیول خپل چشمان وی نو ما حاجی شمس رامان بپا محشر کنو او د دوی لور باندې نیول خپل چشمان وی نو کابو تسبیح الله ډیر ګناګار دنو
او خود دوی په مخ بخشش بیسان وی